د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي د قیامت دا ورځ باندې چې کله دا پیغمبران رواني نو د خپل امتیان به ورسري وي نو د دوالو جهانو سردار مبارک باندې رب العالمین دا پیغمبران راښکاره کړل نو رسول الله مبارک فرمایي یو پیغمبر میولید و یو کس ورسره روان و یو امتی بل میولید هغه سره دوه کسانو چا سره به وړه ډله وه او چا سره به غټه ډله وه په دې کې ما یو ډله ولیده چې ډېره لوی او غټه ډله وه او تقریبا دا یو طرف او د اسمان دا یو طرف د هغې نه ډک و وی ما وی چې دا به زما امتی نو وی ما ته وویلی شو چې دا موسی علیه السلام دی او په خپل امت کې دا جنت ته روان دی نو د دې نه معلومیږي چې د حضرت موسی علیه السلام امت دا به په یو کثیر تعداد سره جنت ته داخلیږي وی بیا چې مې وکتل نو یوه ډله ده د هغې نه ډېره زیاته غټه ډله او دا ځمکه او دا افق او دا اطراف دا یې ټول ډک کړي دي وی ما ته ویلی شو چې دا ستا امت دی نو د ټولو نه زیات جنت ته چې داخلیږي هغه زمونږ د امام الانبیا امت دی او د دې نه مخکې تقریبا او یا زره کسان د رسول الله مبارک د امت دا به بغیر حساب کتاب جنت ته داخلیږي او دی او یا زرو کسانو کې هر زرو کسانو سره به او یا زره کسانی د دواړو جهانو سردار مبارک چې د او یو زرو کسانو ذکر وکړو نو صحابه ناستو یو صحابي د حضرت عکاشه رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی د الله رسوله د الله نه سوال وکړه چې الله ما په دغې ډله کې شامل کړي ما الله د هغوی نه وګرځوي چې کوم به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلیږي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل چې انک منهم تم د هغې ډلې نه چې کوم به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلیږي تم په هغوی کې یو بل صحابي پاسېد وی د الله رسوله زما دپاره هم د الله نه سوال وکړه چې ما هم پکې الله حساب کړي د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل سبقک بها عکاشه تا نه مخکې شوی دی بس هغه پکې حساب شوی دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک امت دا به د ټولو امتونو نه زیات جنت ته داخلیږي